په هر مسلمان څه ناڅه تکلیف شته. تاسو ټول چې ناست یې سره زما نو څه ناڅه پریشاني او تکلیف هر چاته شته. چاته به د بدن تکلیف وي، چاته به د مال تکلیف وي، د چا به بچې نه جوړوي، د چا به ښځه نه جوړوي، چاته به مالي مشکلات دي، چاته به د ګاونډ نه تکلیفونه او مشکلات دي، چاته به د تنخوا مشکلات دي، چاته به د افسر مشکلات دي. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې په هغې کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغې کې مشکل بني، جنت هغې ته وایي چې هغې کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وي که نه نو تکلیف په خامخا یې، چې هېڅ تکلیف هم نه نو بوډاوالی غواړو چې تللی نه دی. دا ملا به دې خامخا را ټیټېږي، دا به خامخا را کږېږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لاره روان و، ملا یې ټیټه وه، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان ورته وي یا ماشومان قربانګاري شیطانان دي. نو هغه یو ماشوم ورته وي بابا وي دا لیندرې په سوه اغېشتې را. ملی لکه د لینده راغونډه شوې وه که نه، راکونټې شوې وه لکه د لینده په شانتې. نو ماشوم ورته وي بابا وي لیندرې په سوه اغېشتې را. نو بابا ورته وي بچی چې زما وخت له راورسې خیراتي به یې والی، چې زما وخت له راورسې بې پیسو به درته میلو شي، د ملا به دې رالیده شي، خیراتي به یې والی. نو چې بل هېڅ هم نه نو بوډاوالی غواړو چې ته تللی نه دی. او قرآن کې الله وایي لکې لا یعلم بعد علم شیئا، داسې وخت ته سړی ورسېږي چې د ډېرې لویې تجربې نه پس، د ډېرې لویې پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسې هم نه خبر. او د داسې بوډاوالي نه دې خدای موږ له امان راکړي. نو دنیا کې تکلیف لازمه نشته بچ کېږي ته نه، افغان خامخا شته بچ کېږي ته نه. خو د آیت او د دې صورت نه معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان ته رامخکې کړم. ولې الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کوي. یاره ما باندې خو ظالم تېره شوې ده، یاره ما له خو خدای بچي هم راکړی دي، یاره ما له خو خدای روغ صحت هم راکړی و، ما له خو خدای دوه سترګې هم راکړې وې، ما له خو خدای ژبه هم راکړې وه، ما له خو خپې هم راکړې وې، ما له خو یې د اتیا کاله جون له ډوډۍ هم راکړه، د اتیا کاله را لوبه هم راکړې، مېلمنو انتظام یې موږ د ښځې او د بچو یې هم را لوکو. نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك، رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي. نو بیا به څه وی؟ بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحتې. او بیا چې کله لمونځ وکړي الله چلم درته ښایي، نو تکلیف راوستونکی الله او لرې کوونکی الله. نو بیا به خدای ته سوال وکړي اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، خدای ته ځان وکړوه، الله ته مایل شه. ولې تکلیف راوستونکی وی الله تا راوستې نو ته به یې لرګې، پریشانی تا راوستې را الله ته به یې لرګې. دا رور دا خور دا مور دا ښځه دا بچی تا نا جوړه کړې دی او خدای ته به تی بیماري لرکې د علاج. اوس یو مثال درته ښیي. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو، مات شو، او خلکو به یې ډېر لوی قدر کو، خلکو به یې ډېر احترام او عزت کو. ولې به یې خلکو قدر کو؟ ځکه فرعون په زویوالی نیولی او ډېره زیاته مینه پې کوله. او د فرعون ښځه بیبي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه یې ورسره کوله چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومونته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی، نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورسېد، د دشمن کور ته، نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه. دونه مینه یې ورسره کوله، محبت یې کو، نو چې دی به بار هم ګرځېده نو چې هغه نشو کولی. خلکو به یې قدر کو، عزت یې کو، ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو، فرعون ته به یې خدای وي. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه دي. د فرعون دی قوم د موسی علیه السلام په قوم به ظلمونه کول. نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیه السلام د قوم په سړي ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي یې ټکوي یې. هغې هلک ته خو پته وه چې دا خو موسی د فرعون زوی دی، مثلا فرعون په زویوالی نیولی دی، خو زموږ د قوم خو دی که نه. نو چې موسی علیه السلام یې ولیده نو هغه بني اسرائیلي د موسی علیه السلام د قوم سړي ډاډه شو، ای موسی راشه دا سړی مې وی او خلاص مې کتې. موسی علیه السلام راغی، هغه سړي ته وی دا ظلم ولې کې؟ دا دومره پړ دی وړي شي چې ته ورته په سر کې؟
نو خو ته ظلم کې زیاتې وکې. دوی به اصل کې د موسی علیه السلام په قوم ظلمونه کول، د دې بني اسرائیلو زیاتي به یې ورسره کول. نو هغه سړی ډاډه و، هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به یې وړي. نو موسی علیه السلام فطري طور لږ غوسهناک و، فوکذبو څوکې اوچت کو، وی ښه نه نخرې دې بیا دې شروع کړې. خو چې څوکې سینګ ورکړه هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوت او ساتې ووت، یو سوپ سره دې سووت. دې وخت کې لا پیغمبر نه دی، خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر لا موجود دي. د یو پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابري، او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو د پیغمبر طاقت د 4,000 ځوانانو دی، د بوډاګانو نه، د مضبوطو ځوانانو د 4,000. دې وجې نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې، وی ته پیغمبر یې؟ وی یو. وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت دی. وی یو. وی ما له په کبډي راشه. هغه داسې پهلوان و چې هغه به فارس ته روم ته جنګېده به او چا را پرځولې نو. ما له په کبډي راشه، اوس به دې پته ولګي که پیغمبر یې خو ما به راوپرځې، او که پیغمبر ما راوپرځولې نو پیغمبر به نه. حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه، دا خو اوس که زه په پرځونو ورځم نو آخر پیغمبر به په پرځونو خلکو نه په کبړو به ورځي. اوس زه مې دی مثلا او سپینګیرې ما او ما ته یو سړي وي چې را میدان ته چې په کبډي راشه، نو زه دا خو ما له شرم دی، رسوایي ده. یا خدای ته سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس به یې پته لګي. او هغه ټول پهلوانو یو لوی تیز وجود یې لرو او طاقتمن. اپو به چې څوک ورکړو نو په سړي به یې سانټې اړولې، وجود هم طاقتمن و. حضور پاک مجبوره شو، خدای که انکار کوم خو اوس وایي به چې دا خو دروغجن پیغمبر دی، که کبډي کوم خو مې شرم دی. بهر کیف وی زه چې نه مې پرېږدې را دې خوښ. چې دواړه سره ور مخامخ شو، نبي علیه السلام چې دا خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کړ او یو پوډېلی غوندې دیکه یې ورکړه. خو د 4,000 ځوانانو دیکه وه، په سړي سانټې وړېدې او دا چغې والې هلته ورسېده. او په دې سانټو کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړه. چا ابوجهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه؟ وی قسم په خدای کې انساني زور دی، انساني زور نه دی، دا بل شان زور دی. زه موسی علیه نو دا مې ځکه ووی چې که ته وایې چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک بویا، او زما سوک جدا دی او د بشیرجان سوک جدا دی. که د دې لس سوکه بوواما نو اسم نه، او که بشیرجان د له هسې معمولي غوندې م دا لاس ضروري، نو زما په خیال چې په قبر کې به دا انکیر منکیر والو ته بیا جت نه وي. دا انکیر منکیر مې ستاسو په ژبه ووی، دا نکیر منکر دی، نکیر منکر. بهر کیف زما ورونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوک ورکړه، سړی مړ شو. اوس یو خدای ته پته ده، یو هغه د موسی علیه السلام قومي ته پته ده، یو موسی علیه السلام ته پته ده، بل څوک نه دي خبر. هغه مړ شو. هلکه سړی چا وجلی دی؟ څوک غږ نه کوي. هلکه دا سړی چا مړ کړ؟ دا چا وجلی دی؟ تحقیق شروع دی خو لا پته نشته. سار له هغه د موسی علیه السلام قومي بل سره په جګړه دی. دی کې موسی علیه السلام ولیده، وی راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی. هغه خو وی راشه بس سم چل دی، یو یو له به سوک ورکوي یو بس مري به. چې موسی علیه السلام ورغی ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي. بس موسی علیه السلام ورته سوک نیغ اخو پوه شو، پوه شو، ورته وی دا څه کوې موسی؟ ما وجنې اوسه. او هغه سړي چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه م غلطه ووته. هغه وی راشه که نه څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی و، راشه دا م راله برابر که. بس هغه پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وجلی دی. وی ښه یو د پرون وجو یو اوس ما وجلی. خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وجلی و موسی علیه السلام. او فرعون پوه شو چې ما کوم خوب لیدلی و چې کوم هلک به د ما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال به ګرځي، بس دا هم دغه هلک دی، دا موسی دی چې دا مونږ لوی کړ. 13 کالو ته تقریبا عمر نږدې و. بس هغې فرعون میټینګ راوغوښت، یا لکه ماشوم مې لوی که 13 کاله مې ځان سره وساتو، او زه خو پېښه کېږم چې دا همدا هلک دی. یو یې مړ که بل یې ووجه کړو، خبره راس ښکاره شو او د سره څوک و، به ټولو وی صاحب وجلی پکار دی.
دا موسی ملک بس ماشوم مې لوی کړی بی بی آسی وی داسې کې رکوټ هم لوی کړی دی وی بس که ماشوم دی او که رکوټ دی خو زمونږ جنجال هم دنه جوړېږي دې وجه بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دې وجل پکار دی یو سړی داسې شاټ کټ کې راتاو شو موسی علیه السلام له او ورته وی ای موسی ستا متعلق مشوره وکړه وجنې دی پې وباسه ما دله پټ اطلاع راوړه پې وباسه بس موسی علیه السلام دا غځی نه فخرج خائفا یترقب د مصر نه ووت لاړ پوځي یو پیاده مزلې شروع کړې او مدین ته ورسېد مصر نه مدین ډېر نه دی اوس تکلیف شروع شو ګر هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون و د خپل زوی ویلي و هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې و د خپل زوی ویلي و هغه موسی علیه السلام چې پروټوکول به ورته میلاوېده هغه موسی علیه السلام چې نیازمنتوب یې تېر کړ هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې بس هغه اوس پیاده روان شو منډې دي چې خدایه څه به کوم اوسه مدین ته ورسېد تکلیف پیدا شو ګرمي ده شپې اوښ شوې په لاره کړاو دی پور پاتې شو ارور پاتې شو ولې سر اوس بچ کومه چې مدین ته ورسېد ډېر زیات ستړی و څو ورځې شپې یې پیاده مزلې وې فرعون نه خو خلاص شو نو چې مدین ته ورسېد نو هلته یو کوي و د هغه کوي نه خلکو څاروي راوستل څاروي سیرابول موسی علیه السلام یو غاړې ته کېناسته او الله ته لاس اوچت کړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زه ستا خیر ته محتاج یم ګوره چې تکلیف راکړي نو بیا به الله ته چغه مې موسی علیه السلام نه وروستو پیغمبر جوړېږي لیکن محتاجه الله ته دی ای زما ربه چې ته کوم خیر او کومه خوشحالي م راکړې نو زه دارې محتاج یم دا راته نه وې بخصوص راله راکړه خدای ما زه محتاج یم ګوره اذا فرغت الى ربک فرغب خدای ته تکلیف راشي نو چاته به مایل کېږو الله ته وی د الله نه بل څوک لر کولی شي نه ډاکټر به د علاج کوي خو چې دا ډاکټر په لاس کې او په دارو کې دله شفا الله دی اچولی نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي ځه د دې ډاکټر دا بیماري به څوک جوړوي نو علاج سنت دی کې به ډاکټري دم تعویز درود لیکن یقین به په الله ساتي چې خدای جوړونکی دی الله دا ډاکټر په دې لاس کې شفا تا چې خدای په دې دارو کې شفا به تا چې نو زمونږ باباجي دی الله وبخي هغه به درې کاره کوي یو علاج کوي سنت دی او دویم خیرات کوي لږ او دریم دم ورسره م استعمالوي دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکړي بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته څادر کېښود او د غریب سم لاستف او د دنیا خلک دی هغه کلین عمري په دې بعد علاقو کې اوبه ترخی وي او یا اوبه ډېرې ژورې نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او څاروي هم ترې سیراب کوي څوک اوښان سیراب کوي ځان ته اوبه راوباسي څوک ګډې چیلی څوک منګي خلک لاړل یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغې سره ګډې چیلی دي او هغه ګډې چیلی اخوا کوي د دې خلکو نه ځان لکوي چې خلک لاړل هغوی هغه تیږه راواخېسته او د کوي په سر یې کېښوده هغه غټه تیږه وه لسو دولسو کسانو به پس ایښوده یو کس به نه شو ایښودی او بورقه به دونه غټه وه چې لسو پنځه شپږو کسانو په شریکه به رایسته په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې هغې دې جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د کوي په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی ما فتمه کومه تاسو دلته څه ته ولاړ یې وی مونږ به هله ګډې چیلی سیرابو چې دا سړي لاړ شي حتی یصدر الرعا مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو دا سړي دي پردي دي او حیا ناکې وي چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږ دا خپلې ګډې چیلی اوبه کوو دې سره نه کوو مونږ یو دی هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې دې ورغلل لږې غوندې اوبې به په ډنډوکو منډوکو کې پرېښې وې موسی علیه السلام ورته وې پورېږه زه دله اوبه راوباسم اخو پیغمبري طاقت ته وروستو پیغمبر جوړېږي مقدمات موجود دي تیږه یې په خپلو لاس اوچته کړه او اپ یې کړه
او هغه ګڼو کسانو چې کومه بورقه ستا هغې ونښته او اوبه راوباسي او بار ډنډونو کې اچي په حوضونو کې جینکو وی خدای دا څنګه انسان دی هغه بورقه چې لس اته کسان یې راوباسي په یو کس یې راوباسي هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اخوا کول او د یو عادي کس اوچته کړه او حیوانات هم دې مونږ ته ګوریم نه ګډ جینکو ګډه چیلیقې مضبوطې سیراب کړې نور که د په نسبت زیاتې اوبه وله ورکړې او لاړې او موسی علیه السلام هم حقه د تیږې پس باندې تیږه کېښوده او سملت ډډې وله ستړې دي او الله نه هم حقه سوال کوي ګوره نیکي یې وکړه نیکۍ نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا هر قسمه خیر ته زه محتاج یم چې کوم خیر راکې نو خدای زه ورته محتاج یم دا نه ویم چې دا خیر راکه دا راکه دا راکه خو زما خدایه مدد وکړه په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې هر څه پاتې وجنې مې دلته رالم سملاس جنکۍ لاړې پلار له جنکۍ څوک وې د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې د پیغمبر هغه له لاړې بابا یو هلک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی غریب دی او بې کسه بې څوکه معلومیږي ډېر پریشان او ستړی دی او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمن دی مونږ له اوبه راوویستې ګډه چیلې سیراب کړې نو بابا ډېر غریب دی ما مونږ سره یې ښېګړه وکړه وی بچي ورشری ولې شعیب علیه السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیه هغه جینۍ د موسی علیه السلام ته وی ان ابي یدعوکه بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کمې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکوي مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړې مزدوري درکوي څنګه دې اجرک ما سقیت لنا دې کې څنګه دې تا له مزدوري درکوي د ګډو چیلو د سیراب لږ غوندې بابا مې دې غواړي موسی علیه السلام غریب هم دا لوز بالا ګوري چې ته سر سوري تک وی ښه جینۍ ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جینۍ دا پرتوګ لټوي نه دا نلۍ یې لاندې ښکاري نو موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي اورکې شاته شه ما په نظر په تا باندې لګي نو ما له د شاته نه اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه او جینۍ خو پوه شوه چې دا هلک خو ډېر ایماندار هم دی یوازې طاقتمن نه دی ما وی صرف طاقتمن دی طاقت یې شته دا سړی خو ډېر حیاناک دی ډېر ایماندار دی ګوره ما ته ګوري نه دا خو هسې بېرته پردو ښځو ته ګوري او دې خو ما له د شا نه وه ما ته وي شاته مې شه خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغ دا جینۍ شعیب علیه السلام ته وایي دا سړی دی ده مونږ له ګډې چیلې سیراب کړی وی ښه بچی د کم دی نه راغلی څوک یې موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه دقسې د فرعون چل مې وکړ ما خو سوک ورکړ سړی مې وجې نه مړ شو هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړه زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې د مړ کې او موسی علیه السلام چې کله روزي څه وایي الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین ای ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا چې روزي هم سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مې خلاص کا او چې رسي نو بیا د خدای نه سوال کوي ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي دا به نه وي بعضې خلک وي یاره ما خو ډېر سوالونه وکړل نه پوره کېږي نو څه خدای سره جنګ کولی شي خیر دی کوه 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 والله به پوره کړي نا ورته څه وایي وی فکر مه کوه نجوت من القوم الظالمین ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه هېڅ فکر چې ونه کړې هېڅ پام چې ونه کړې دلته د فرعون بادشاه نشته نه دلته د هغه لښکر شته نه دلته هغه را رسېدي هېڅ فکر چې ونه اجینې پلار ته یا بت استاجره ان خیر من استاجرت القوي الامین وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه د مزدور کې دوه صفته پکار دي یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې ده
نو دا طاقتمن هم دی هغه برقه چې اتولسو به رایستا په یو کس یې راوویست او هغه تیږه چې اتولسو به اوچتولو ښکته کوله به نو په یو کس یې اوچته کړه نو یو خو دا طاقتمن هم او بل دا هلک ډېر ښه سړی هم دی خیانتګر نه دی تا سره خیانت مختلف قسمونه دي ولې په لارې زه رسته کړم نه ما خپو ته یې نه کتل نو چې په لاره ته نه وې او د ما سره خیانت ونه کو د ما خپو ته ونه کتل نو هېڅ فکر چې ونه کې تا سره به دې هېڅ خیانت نه کوي نه به دې مال کې خیانت کوي نه به دې بیبي کې خیانت کوي او نه به دې په لوڼو کې خیانت کوي هېڅ فکر چې ونه کوي شعیب علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کېږي پیغمبر ته وحی کېږي شعیب علیه السلام فوراً موسی علیه السلام ته وایي موسی یو کار نه کې ما سره نوکري نه کې که اته کاله دې ما سره نوکري وکړه نو یو لور به در او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان به خو اته کاله که دې ما سره نوکري وکړه لور به درکړم که لس شو ډېره ښه ده موسی علیه السلام ورته بس ټیک ده الله علی ما نقول وکیل زما او ستا منځ کې خدای وشوه خبر الله په دې کې حکمت دی هلته تکلیف ورسېد او د فرعون ظالم په محل کې لوېده هغه فرعون چې د خدایۍ دعوی کړې وه دلته الله د شعیب علیه السلام پیغمبر کور ته راوسته د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدایۍ دعوه کوي نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی شعیب علیه السلام هلته خدای راوست ټیکانه میلو شوه خو تکلیف بیا هم شته که نه اته کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه لس کاله یې پوره کړل چې پوره یې کړل لور یې ورته په نکاح کړه او هغه لور یې په نکاح کړه چې چا سفارش کړو چې دا سره مزدور کړه او شعیب علیه السلام والا خپلې لوڼه خپلې ګډې چیلۍ هم ورکړې چې هم بچې دا ستا شوې او یې زه ورشه بچې په دا ګډې چیلۍ بوځه او زه اوس لس کاله د تېر شوي دي نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژني ځای لاړ شه اوس تا چاته ځان مه ښایه خپلې مور سره به ملاقات مو کې روډ به مو وینئ او راځه اوس بس اوس لس کاله تا څوک څه پېژنې چې ته ځان نه ښیې او زه ورشي یو کونټۍ دننه پرته ده راواله دننه کونټۍ پرتې دي ولې چې دې ګډو چیلو پې د پاڼې ماڼې پې راغورځې ګډو چیلو والا ته د کونټۍ ډېر ضرورت شپونکي ته نو چې ګډې چیلۍ د پاڼې پې راغورځې ورشه چې ورغې کونټۍ راوړه وایي دا مې راواغېسته وایي دا کېده بله راواله چې هغې کېښوده او بلې تیلا کې چې راویسته بیا هغه وه وایي تا ته ما ونه وایي چې دا کېده بله راوان هغې کېښوده بله یې راواغېسته چې بله یې راواغېسته چې راغې بیا هم هغه وه چې څو ځله یې دا وکړې وایي ښځه به دا ستا په قسمت ده دا ولې وایي دا هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره کوم لس څیزونه راوړي یو پکې دا وه دا ما ته رسېدلې وه بس د ستا په قسمت ته وړه ځان سره بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي چې په لاره را روان دي یو ځای کې پې شپه راله زلزل د طوفان دی او دغه علاقه چې دا کوم ځای کې پې طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي د کوهي تور خوا ده او اتفاق دا دی چې دې وخت کې د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو الله دا خو دش بیابان دی دا به څه کوو دا خو دش بیابان دی خدایه او باران دی او څاڅکي دي او د دې ښځې مې ماشوم کېږي دې سره اوس څوک دې له اوس ګرم خوراک پکار دی ګرمایش وله پکار دی یو لرې ځای کې رڼا ولیده نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ګوري نو ده وی ورځمه ښځې ته وایي زه ورځمه او دا اور بلیږي نو تا یو شولټی راوړو څه سکاره ماره شغله در راوړو چې دلته راته اور بل کم چې لږه ګرمه شي ښځه ورته وایي موسی دا علاقه موږ ته معلومه ده دلته ماران ډېر زیات دا کونټۍ ځان سره روان او دا پیپڼۍ دې په خپو که هسې نه چې د مار دله ټک در نه کړي او کونټۍ وان موسی علیه السلام کونټۍ لاس کې واخېسته پڼۍ په خپو کړې ورغې چې ورغې یو خونه ده او په هغې خونه کې اور بلیږي
دته داسې محسوسېده چې وربلي ګیا یا څه شی راواغېشته لاس کې د خشاک یو یو شوړی راواغېسته او هغې ته یې داسې ورنږدې کړه خو چې دې نږدې کوي هغه ته بره کېږي چې دې نږدې کوي بره کېږي او تو نه کوي او داسې حسن دی پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده په دې سوچ کې دی چې اواز ورته وشو ای موسی انی انا ربک زه ستا رب یم ښه ستا رب یم زه اور نه یم فاخلعنا علیک پڼې وبس انک بالوادي المقدس ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکه د دې نه پاک ځای بل نشته او د دې نوم طوا دی وادي طوا هلته ورته بیبي وي پاڼې په خپو کا مار لړم دی ونه خوري نو په اسباب اعتماد شو دلته چې الله سره میلو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ورکوي لرې که پڼې د ادب هم دا تقاضا ده انک بالوادي المقدس او د دې وادي نوم طوا ده او چې وی انی انا ربک نو زما او د خدای د خبرو منځ کې فرق دی زه خدای په خوله کو خبرې په خوله کومه او زما خبرې چې تا اورې په غوږ به اورې او د یو طرف نه به اورې او د الله خبرې به د هر طرف نه اورې او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اورې په هر اندام به اورې یعنې انته یا رب ربه کم دی که یو خوا مقړې که د بل خوا مقړې الله ورته وی دا کونټی دی غورځه الله ورته وی تل راله ما نبوت درکړو پیغمبري مې درکړه ځه فرعون ته چې کوم دی دشمن دی هلته ځه هغه ته نصیحت وکړو په نرمۍ لاول پرېږه په نرم سختي ورسره خیر دې مه کوه الله د هغه خو په ما بدل پورې دی سړی مې ترې وجلی دی او زما خو ژبه لږې نښلي نو ما له ملګری پکار دی وی ستا ملګری ستا ورور دی هارون همې ستا نه مخکې پیغمبر کړی دی ځه ابد انتظار کوي د هغه ژبه ستا نه ښکلا او د فصاحت یې ډېر دی نو که تا ته څه مشکل پیښېږي ابه د سره مدد کوي الله سړی مې چې دی وجلی دی وی ته دا کونټی وغورځوه چې کونټی یې وغورځوله الله ته یو اجدها خامار جوړ کړو بیبي ورته وی ورې دلته ماران دي کونټی یوسه الله وی ودرېږه چې دا کونټی نه دی له مار جوړ یو اجدها خامار ته جوړ شو نو بس موسی علیه السلام شاته شو او منډه یې کړی چې خدای دا څه وشو وی لا تخف مه یارېږه ولې یارېږه راوانه ګوتې وله یوسه چې کونټی له څنګه ګوتې یوړې مار لا واپس ته کونټی جوړه شو وی د ګریوان کې لاس ومنډه چې وی منډه بار یې راوویستو رڼا ته تله شغلې ته ختې بیماري نه وه د برس مرض شغلې وی واپس یې ومنډه ټیک شو وی دا دوه ناخو مې درکړو ځای فرعون زه به دې مدد ان مع العسر یسرا تکلیف سره څو راحته ډبل هلکه تکلیف سره څو راحته دوه واپس خدای خپل کور ته کلي ته ورسو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رور لم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نه بچ که بیبي ولا خدای ورکړه او د شعیب علیه السلام غوندې سخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړې چې د هغې په شان معجزې کمې دي مضبوطې معجزې ولا خدای پاک ورکړه اوس ګوره زما په خبره اوس ورسېدی که نه تکلیف ورسېږي دا مو وایه چې دا د خدای بدي شمه یاره یو خبره درته کوم په دې نصوصو کې قرآن سنت په دې حدیثو کې عموما او قرآن کې مو ته اشارې شته کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب وي د نیوکې دپاره او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره ګناه رجېږي او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره مرتبه اوچتېږي نو زه به دا په څه پېژنم چې دا کم یو دی نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي په بوادر کې وی دا چې په چا تکلیف راغلی د دې وګوره چې د ده څه پوزیشن دی نو که دې په دې تکلیف خوشحاله و چې خره چې لږ غونې تکلیف راغی چې ګناه مې پرې ورځي مرتبې اوچتې شي نو وی چې دې پرې خوشحاله و
نو دا ردی دلیل دی چې دې سره مرتبه رد اوچتېږي او که دی پې خوشحاله نه دی خو یاره فریادونه هم نه کوي تنګ هم پې نه دی وایي چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي نو دا د ګناه د رجېدو ذریعه ده په دې ګناه رجې او که دی پې تنګ دی فریادونه کوي او خدای زه بیا صحیح کړی یم زمونځ کوم هغه بلې نه کوي په هغه نه راځي او په ما راځي نو پوه شي چې دا د خدای عذاب دی دا نه یې وکړ نو چې کله هم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه به ګیلې نه کوې ښه دا به زما ګنۍ په هغې به مې خدای رانیسي دا به ما روانې کړي نو الله به ما له کونډۍ رابروي نو دې وخت کې به ته هېڅ فریاد چې ونه کې خدای د خدای نه فریاد کوه دا نه چې وی خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیله ونه کې بد رد ونه وي خولې نه دې ګډې وډې ونه خېږي دې باندې الله خفه کېږي دقه چل وکړه چې دا موسی علیه السلام کړی دی تکلیف راغی ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نجنی من القوم الظالمین او خدای ولا نبوت پیغمبري ورکړو شعیب علیه السلام ونه پیغمبر اسخر شو او د شعیب علیه السلام لوري ښځه شوه او خدای ولا معجزې ورکړو هارون علیه السلام وسره خدای پیغمبر رالل هارون علیه السلام خو پیغمبرو مخکې ورته الله وحی کړی و چې روح دې رانوان دی او ورته بار ولاړو او د موسی علیه السلام استقبال یې او د خدای د لیدلو یو جلکې مو لید هغې نه لوی نعمت بل کم دی یو ځل هم دا موسی علیه السلام وروستو کوهي طور ته لاړ خدای ولې کتاب ورکو نو 40 ورځې په کوهي طور کې تېرې کړې 40 نو الله ته یې ما ته ځان وښایه رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشي لیدی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وی دې غر ته زه خپل یو جلک خیمه او که دې په دې ټینګ شو نو ته به مې ووینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صاعقا هغه غر ته خدای ځان اوښو لږ غوندې یو جلک نو غر ټوټې ټوټې شو لکه د رنجو ختم او موسی علیه السلام بېهوشه پرېوت علما لیکي عجیبه خبره ده علما لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دی غر ته خو نو الله او یو زره پردونه پورې غاړه او یا زره پردي دي په منځ او یا زره او چې د موسی علیه السلام ودلې د خو هغه غر ته چې خو نو هغه جلک خو بنده ته راشي که نه نو دونه په موسی علیه السلام اثر وشو چې د موسی علیه السلام مخ ته به چا کتل ټینګېدی به نه شو مړ کېده به 40 ورځې موسی علیه السلام تفسیر دور منصور لیکلی 40 ورځې موسی علیه السلام به په مخ څادر اچو بیبي ته هم 40 ورځې مخ نه خاو مه ګوره مات او قیامت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي او جنت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي نو وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره موږ به خوشحاله یو په خوشحالۍ کې به خپل رب ته ګورو او ملاقات به کوو الله دې زموږ نصیب کړي نیک راغی ورسره د هارون علیه السلام او بیبي خپل کور ته بوتله مور سره ملاقات وکړو چې مور هم خوشحاله شوه ځکه 10 کاله پس د بچي سره ملاقات کېږي او نیغ ورغې په فرعون باندې دربار ته څوک یې زه موسی یم دا مې ورور دی هارون مونږ تاله راغلي یو ما له خدای نبوت را کړی دی دا پیغمبر دی او ته یو خدای ومنه ایمان راوړه او الم نربک فینا ولیدا زموږ ماشوم نه لوی کړی سړی دی نه دی وژلی ته خو زموږ اشتهاري مجرم یې کله چې خدای لاس لا راوستی پرېږدم چې ته تله ماته وې یو خدای ومنه خدای خدای ما فرعون ورته وایي او تله ماته په مې ایمان راوړه سړی دی وژلی دی کله چې خدای ګوتو لا راوستی او تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې موسی علیه السلام ورته دلیل غواړی یو کونټر یې ټک ورکړه په ځمکې وغورځوله الله شابه کړي تباه شومه هغه ویې مه یارېږه ټیزه نه ته څنګه خدای او د خدای ادا وکړې چې د مار نه پوسکې اچې او د مار نه منډې وې اوس او لاس یې ګرېوان کې ومنډه چې روې سره رڼاګانې ترې خېږي بس فرعون خو ویرېده
موسی علیه السلام کونټې ته ګوتې کړې واپس سمه شوه بس فرعون پوهېږي چې باباجي ما قوې دا زموږ اشتهاري دی او دی پانسي کوو دله څوک ګوتې وړی شي د دغه تیاره کونټې ده او کونټې خو اجدها مار ده که یو ټک یې راکړو خو تباه به شم ویارید موسی دغه فرعون هوښیار و فرعون هم سره مشوره وکړه چې ده سره څوک و ویې صاحب ته دونه نه پوهېږي جادوګر دی د کونټۍ نه خو چې مال جوړې خو جادوګري لاس نه چې رڼا ښایي جادوګري جادوګران وله راغونډ که مقابله به وشي پته پرې ولګي وی موسی ته خو جادوګري بار لس کاله دی تېر کړل جادو دې زده کړو سره دی او زه د جادوګر راغونډوم نو پته به دې ولګي موسی علیه السلام یې ډېره ښه راغونډ کړه وی په کومه ورځ وی د اختر پر ورځ موعدکم یوم الزینه د اختر ورځ ځکه ډېر خلک د اختر میلې راځي چې دنیا تماشه وکړي موسی علیه السلام ته پته وه چې زه به یې ګټه پرې چې دا خلک مسلمانان شي د اختر ورځ د دنیا راغونډه شوه چې نن به د موسی علیه السلام دغه سره مقابله کېږي د جادوګرو سره او جادوګر یې غټ غټ راوغوښتل او وی دا موسی سره دغه چل کړي هغه وی صاحب دی د کونټۍ جوړوي موږ یو طرف پړو نه جوړوي دا خو موږ هم جوړولی شو وی جوړولی شی وی یو وی که مو ګټله بیا به سي وی تاسو به زه د سینټ ممبران کړمه د قومي انکم من المقربین وزیران دغه جوړو منشتران جوړو د اسمبلی ممبران د شورا ممبران ما ته به ډېر نږدې صاحب د اختر پر ورځ موسی علیه السلام راغی هارون علیه السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغی او د دنیا خلک راغلل موسی علیه السلام جادوګرو ته القو دا وغورځوئ څه کوئ نو افاذا عصیهم وحبالهم هغې د هغوی سره کونټۍ وې هغوی سره رسۍ وې هغه داسې ښکارېدلې یخیل الیه من سحرهم انها تسعى یعنې منډې نه والې ماران ترې نو جوړ شوي نظربندي غوندې یې کړې وه نو خلکو ته داسې ښکارېدلې لکه چې دا منډې وایي څوک یې پاره یې ورکړې پاره چې ورته ګرمه شي نو حرکت شروع خیر دغه پرېږدوه بس جادو رسۍ د څونه ماران جوړ شو وجاءو بسحر عظیم قرآن وایي ډېر لوی جادو یې پیش کړ لږ نه ډېر لوی جادو یې ورپېش موسی علیه السلام ویلې چې دا خو په زرګونو ماران جوړ شو د رسونو د کونټیپو د چوپو نه دا به څه چل کېږي زه پکې په دا میاشت کې یم الله ورته وغورځوه کونټی ګوره د خدای خبره مني ښه عقل څه وایي عقل وایي چې کونټی لاس نه لر نه کې ولې مار به په کونټی وجنې او الله ورته وایي کونټی وغورځوه د خدای مني د عقل نه مني او چې کونټی وغورځوله فاذا هي تلقف ما یأفکون کونټی خو نه مار جوړ شو خولې وازه کړه او چې څونه ماران یې جوړ کړو الواق یې تېر کړل او روان شو په فرعون پسې اورېږه اوس چې ورغې فرعون دستونه شروع شو منډې ویې لږه خدای ته وګوره شی ونیسه نو دی برابر هم دی دا پیغمبر چې که نه د سره د الله یو طاقت دی د خدای صبر هم ورکړو او الله په خپل کار ښه پوهېږي د انسان له وایي که نه چې لږ یې ورپرېښې وي چې دوه درې ټکې یې ورکړی چې قصه خلاصه شوې که بشیرجانو خو الله دنیا به یې پرې غرقه کړې بهر کیف ساحران جادوګر په جادو پوهېږي مولا په مولا پوهېږي او ډاکټر پوهېږي هغې پوه شو چې دا جادوګر نه دی بس هغې ټولو وي امنتو برب موسی آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان دی ټول مسلمانان د زرګاو خلک او فرعون خو پوه شو چې دا ما خو دا یو به پړ شي ختم به شي هغه خو بل وی تاسو صلاح کړی او مصلحت هم کړی انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا ستاسو مشر جادوګر د چرې ته ښولی او پرېږدم هم چې ته په سولی کوم لاس پیدا نه پرې کوم هغې وي مونږ به سوچو چې ته مړه کې خدای له بدل او د ظالمانو انجام نه قرآن ډک دی فرعون لوی ظالم اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای دا غټ ظلم دی تاله دا عقل دی له خدای درکړی دا سترګې الله دې لپاره درکړي دي چې د خدای مقابله کې ودرېږه انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای نمبر 1 دویمه سوه بني اسرائیل اوسېدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسي یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام
ملاقات لا. نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو، 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو، او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو. د مصر چې کم خپل خلک وو، ذاتي کم خلک وو، بادشاهي د هغوی په لاس کې وه، وزیران هغوی وو، فرعون د هغوی نه و، هغې ته به قبطیان وی. نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی، هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی. نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول، دا د ټټو کار به په دوی کو، ټټی به پې صفا کول، لارو کوڅو کار، دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو، ډیرانونه به په دوی چلول، او په ښځو به وله په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یې، تاسو خو د مصر خلک نه، نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ. په ماشومانو به وله خدمتونه کول، او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول، د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه. نو فرعون خوب ولیدو، وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی، په زمري باندې، او چابک ورسره دی، او دی نیغ زما د دربار ته راننوت، او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی، خدای پاکه دا څوک دی؟ او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت یې یو لته ورکړه، چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته یې لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو. نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه، وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب، دا زمري باندې چې کم سړی را روانو، نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو، سینګ شکل سړی و، یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روان، هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی، هغې طرف نه را روانو، او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده. دا هر چا شکل معلومیږي، د هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري. لکه اوس د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته او تاسو سره خبرې هم نه کړې، تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی. د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی. بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی. وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی، او د هغې د طرف نه هم راغی. وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی. څنګه دی؟ وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي، بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي، او طاقت به ورسره وي، لکه زمري طاقت دی، کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی، او ستا دربار ته به نیغ راننوځي، تا کې به دونه جرأت نه چې دې منې کې، او نه به ستا نوکران منې کولی شي. او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی. سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا تې ځان نشي خلاصولی، مخکې نه به ورته بند تړی، دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی. څنګه به بند تړو ورته؟ وی بس اډر کوه، او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه، دا ختم که، به دا هلک باړو پیدا نشي. یعنی دونه قمقلو، دومره بېوقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي؟ الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپیره بچی ته هغې ته بند څنګ تړی، ته هغې ته بند نشي تړلی. خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم، د الله د قاعدې او د الله د فیصلې په مخ کې زمانونو د انسان تدبیر اس کار نشي کولی. تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي، تدبیر فیل کېږي. بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې، خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي، تدبیر فیل. ته به بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي، خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به تې ساه خېږي، په اپریشن تیټر کې به تې ساه خېږي، اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به تې خېږي، د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به تې خېږي. ولې؟ تا تدبیر وکړو، تدبیر د پاسه د چا توره راله؟ د الله د تقدیر. هیکې سم نه خیر و خلاص. نو سپیره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپیره له پکار و چې ویرېدی، او دا ولې ما نه بادشاهي بالي، ولې به سر د لاندې غورځېږم؟ دا هلک به څوک چاک ده کې به طاقت څوک پیدا کوي؟ الله به پیدا کوي.
ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی اوهو دا نه ده پکار بس توبه طایب کېدل پکار ورته لیکن هغه نور موچت شو اډر یې وویسته وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې ظلم زیات شو دا بل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې ته خپل ټټی پاکې او ته په لارو کوڅې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې په کارونه کې وډرانونه پې خوری دغه یو ظلم دا بل ظلم شروع شو بس چې کم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل ماشوم بیا راواجي مور مخکې به یې لال کړ چې هغه کولی شي لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتوي ظالم دې دا نه وایي چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی الله پاک رسول الله مبارک فرمایي ان الله لیملی الی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا ترې څوک نشي راخلاصولی بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خیجي خو الله بیا رانیولي بیا راونیسي مګه خو نخرې کوي کله یو ځای سوړه وباسي کله بل ځای سوړه وباسي کله جامې کرپوي کله د خوراک شیره ورځي خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته خبره ختم نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله یې ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه یې بیا څوک خلاصولی شي خو زمونږ ایمان دی الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي دا ځوانان به بوډاګان شي نو بیا به کال 2 4 10 شل کاله په زموږ خدمت څوک کوي نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې نو سپېره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې کې هغه پیدا شي څه به کې نو چې په کم کال وي مه وجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنګ په کور را دننه شو الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا د تنور اچوي د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچی ورسره دلته په دا غیږ کې دی موسی علیه السلام ورسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې را دننه شو الله دماغ الټه کړل بلکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب لیونی خو نه پوهېږي موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځاو اوس لیونی خو نه پوهېږي دغه وخت په خدای جنون راوست تنور کې چې وغورځاو هغې رالل ماشوم څه شو دا اوس لیونی ده ها 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 څه وی خلکو ته تاسو خو مونږ په لیونی پسې راوستو ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی ښځه خو پاګله ده لیونی ده بس هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو او بچی مې څه شو موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته یې خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای هغه روي او راوچت یې کړ د مظلوم خدای مدد کوي چې راوچت یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي صندوق جوړ کړ صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ور واچو او بند یې کا او دریاب ته وروله دریای نیل ته یې ورغورځاو او لور ته وي بچی ځه ورپسې رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې دا صندوق کم خوا ځي ماشوم صندوق کې پروت دی اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي قسم په خدای که څوک دې څه وباسي او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي صندوق ورو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو وله د ده محل ته دننه تلې وه
نو جبریل علیه السلام ولا رورو دیکه ورکی هغه ولې ته یې وله جوړ کړ په هغه وله کې دننه لاړ هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي هغوی د هغه چمن کې د لختي په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي یا لامبي یا لوبې کوي صندوق ورغی یو څانګه ښکته و هغې سره ونښته او دا صندوق کې څه دي چې راوچت یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی عقل څه وی اوهو دلته عقل جدا مسله راله اوهو خدایا د دشمن کور ته ورغی کوم دشمن نه چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ اوس به څه کېږي خو چې بی بی آسیې سینګ کو لو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه بس اتفاقی رب د بی بی آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې او فرعون په دې عاشق و څه به وایه څه به یو ماشوم مې مونتی دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی قرة عین لی ولک ستا دپاره به هم د سترګو ټنډک وي او ته به هم پرې خوشحاله او زه به هم پرې خوشحاله یم کوم دی دا دی وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بی بی آسیې په شان دی وایي تا له به ما له به نه نه آسیې نه پرېږدم هسې نه دا هغه ماشوم نه وی ګوره دا خو زما غېږ له راغی ما سره به لوی شي ستا غېږ کې به لوبې کوي ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي تا نه به څنګه بادشاهي والي هغه غلطه خبره پرېوته هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی نه اخېستل چې چا به هم سینې ته اچو پی نه اخېستل هغه خور ورسره ده خو پېژني ځان خو نه ښیي ورته یاره وایي زموږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي وی ته ورشه راوله ورپسې دا چې لاړه مور ته یې مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد او زما رور خو د چا سینه نه دي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا هله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري نو اوس الله څه کوي که دا نیغه تللی وي چې ښه ورځم نو شک به یې پرې کوو چې هم د دې بچی دی وی نه زه پردي بچي ورته واچې نه شم لوبولی چې ځان له کلک کې پې د فرعون کارندګان لاړله او ورته یې وی چې هغه ښځه خو نه راځي وی ګوره څومره تنخوا چې غواړي مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتی دی پی به وله ورکړي د موسی علیه السلام یې نه زه نه شمه که دلته یې راکوي را دي کې دلته به وله لوی کړم تنخوا به هم راکوي ډوډۍ به هم راکوي او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی بی بی آسیې فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځه نو وی ښه ویې لېږه خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته خپل کور له یې وله راوسته تنخوا وله بیا مقرر شو او پروتوکول ورته بیا مقرر دی صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت یې د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون ماشوم له پی ورکوي خلک به راتلل او دې ته به زموږ سفارش وکړه د فرعون ښځې ته زموږ سفارش وکړه ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي داسې ده که نه 60 ډزه سړی لګېدلی دی 60 ډزه او خدای بچ کړی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي اجمدې ګرځي په بل ټوخی راغلی دی اسپتال ته هم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی ده نظام چلوونکی څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی که او هغه فرعون ظالم خدای هلاک که او څنګه یې هلاک که موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو 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 او بیا لاړ
د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده روستر وده چې دا غالک معلومیږي هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا غالک معلومیږي نو بار راوتی دی دوه کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یو څه د فرعون قومي ورته وایي وایي دا خو نشم مړی دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې دی پې وړې وایي هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وی نه نه به په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی پې یو نسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده له قومې بس چې موسی علیه السلام څوک اوچت که خو چې دی مریلی د شالی وله رو براو که نه نو لاندې را پرېوته و ساتې وته خو د موسی علیه السلام څوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وایي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام څوک ته وایي چې څوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته وخرړېد مړ شو او سار له خو پته ونه لګېد د غرمه واړو څوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی او سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ته تا خدای خلاق کا پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی وی خپې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج یم خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وې الله ته او الله بیا په بنده مهربان دی زویم شکر دی چې د الله شته چې موږ ورته چغه ووهو مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د ده د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکی شی بل نشته دا ډېر زر رسي او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس دې نی خو مدد به دې کوم څه موده پس به خو مدد به دې کوم الله مدد ته اوس ګوره ظالم ته هم ګوره مظلوم ته هم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګډې چیلی و خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه وه چې هغه به ګڼو کسانو اوچتوله او په کوي به یې ښوده نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښوده لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودی او دا دوه جینکېنې دي هغې خپلې ګډې چیلی منې کوي اخواته نیره پرېږدي خو چې خلکو تیږه کېښوده اوبه لږې پاتې شوې نو موسی علیه السلام دا جینکو نه تپوس وکړو ولو تاسو څوک یې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپین ګیري د هغه لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله دا خپلې ګډه چیلی سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخ یې کړه پیغمبري طاقت دی
او کومه بورقه چې به لسو کسو راایستله په یوازې ګرګړۍ ته کو راویویستله او جینکو له هغه ګډې چیلې سیراب کړې جینکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج چې خدای دا به څه کوو ډېر لرې رالم شپه به کم ځای تېرو دا به څه کېږي جینکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وې بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشی واس کې وت نو یو پسې راله او ورته وی ای مرګري زما پلار دی غواړي ان ابي يدعوکه بابا مې راته اواز کوي چې تا موږ لکه مې ګډې چیرې سیراب کړې د هغې مزدوري درکوي بس ده وی زه ډېره ښه ده ما خو د خدای دپاره کړي دي خو چې سره کوي زه ور به شو سړی که نیک سړی وي نو رهنمایي به ترې والم جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکۍ ته رستو شه ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا دا پنسا لقي نو دا وجود دی ما ته ښکاري نو ته رستو شه او ما له آواز راکوه چې ښي طرف ته تو شه یا ګس طرف ته تو شه په دې چل شعیب علیه السلام له ورسو شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ترې وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي دغه غم خو دې ختم جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نه نو دې نه نیسې مزدور له دوه صفته پکار دی یو طاقت اخو موږ ولیده ښه مضبوط دی بورقه د لسو په یوازې راوباسي غټه تیږه په یوازې په کوی کې ایښوده یو امانتګري والا شرط دی نو سړی امانتګر هم دی په لارې زما خپو ته نه دي کتلي نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچی که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کړم 8 کاله را سره تېر که 8 او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه او دې ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته به مور به ووینو رور به ووینم او کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم وایي ښځه ګړې چیلی والا ورکړې وایي ها ګړې چیلی هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځئ پاڼې څنډئ چې موسی علیه السلام لاړ چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته دا مې راواغېست وایي دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام د راغی بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله یې کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 کونټۍ پرتې وي چې کمې له به بلې له ګوتې وړه بیا به هغه لاس کې راتله شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کېده زه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکړه موسی علیه السلام په کوهې تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچی کېږي شپه ده او تیاره ده او زلزل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت وي نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وایي زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځم که څوک انسان یې تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه یې چې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې نو یو خو سپلی په خپو کړه او بل دا کونټۍ لاس کې واله نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور خو اور نو دې حیران دی چې خدای د ونې په سر اور بلیږي نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو نو چې دې څنګه شونټۍ نږدې کوي نو ورته بره خېږي دا څنګه چل دی
نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو ای موسی انی انا ربک فاخلعن علیک زه ستا رب یم اور نه یم فاخلعن علیک پڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوا دا خو ډېره پاکه علاقه ده پڼې دې وباسه نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي د الله اواز انسان په هر اندام اوري د بنده د اواز په شان دی نه چې صرف په غوږ اورېدلی کېږي نو دې سر تاوی راته وایه اینا انت یا رب الله کوم ځای الله کوم ځای رب العالمین ورته دوه معجزې ورکړي او اډر یې ورکوي زه فرعون له ځه وی د هغې خو په ما بدل لا پورې دی فکر مه کوه هېڅ غږ مه کوه هېڅ فکر مه کوه زه له سره مردګرې مه کنه کونټی به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه اجدها به ترې جوړېږي او که هغه د نه بل دلیل وغوښته نو لاس ترخ کې منډه و بار راوباسه هغې نه به رڼاګانې خېجي وی الله ما له ملګري پکار دی وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري که چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه هغه استقبال ته ولاړ ورور یې ځان سره که نیک فرعون له ورغی همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وی چې په دې دربار مه راځه دا خو د فرعون دربار دی نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد هغه یو خوا بل خوا ګوي چې دا لږ څنګه راغی کونټی یې ورسره دا څه کوي چا کې جرت نو چې منې کړی وي ته څنګه راغلی لکه ورته وی زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی زه د خدای پیغمبر یم دا مې ورور دی هارون دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوس هم الله دله مهلت درکوي توبه وباسه اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه الله یو منه موږ د خدای رسول ومنه هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټی غورځوه خو چې کونټی وغورځوه او د هغې نه وجدها خامار جوړ شو او فرعون غر والی منډه یې کړی زموږ بعضې کتابونه لیکي وی اویا دستونه وکړل او څوک وایي شپږ شلې وکړل نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی او دستونه څوک د چا شماري خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل یره پې راله منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا چې قابو که اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه خو غرق به هم کي دا په الله یره تېرولي موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه او ته وایي ستا څه دلیل دی وایي دا دې ونه لید بیا در پرېږدم نه 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 خدای ته وګوره بیا در پرېږدم دې تخت کې در پرېږدم درته موسی علیه السلام لاره وویست دا سره وویست هغې نه رڼا ختېده خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا یې کوله هسه وایي وایي ته خو جادوګر یې جادوګر دله راغونډوم که تا وګټله ته به په حقه یې که هغې وګټله موږ به په حقه یو ډېره ښه یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټۍ یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلي شو نه فوج ته څه ویلي شو غږ یې نه شو کولی هر شي سره به ګزاره وکړي خو چې چا سره کونټۍ وي او د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یوسه خپله به منډه وایي جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ ده جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که موږ وګټلو څه به انعام به هم در کوم تنخوا پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به غټ غټ ممبران به یې درنه غټ غټ ممبران جوړوم دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه یو یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ شپږ کروړه او په اته کروړه خرڅېږي ګډان او چیلي دي ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي افسوس افسوس خفه کېږئ ما موږ هغه خلک اسمبلو ته لېږلی دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي دا زموږ مشران دي زه افسوس کې کله پروزم یو وی هغه غل دی بل وی دا بل غل دی نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی سپریم کورټ وی ته غلې کوزېږه ابل غل دی کوزېږه های کورټ وی نه دا نه دی ابل غل دی دا زموږ مشران دي د خلکو له موږ نوټونه ورکوو دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي نن بولي لګېدلې ده
امپیاګان به خرڅېږي او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وایي چې 8 کروڑ روپو ته د ممبر قیمت ورسېد دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرڅېږي د کم قوم ممبر به خرڅېږي دغه قوم به دقې سپېرله دغه خینزیر له وټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي بهر کې دا پکې ځان له مسله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه چې خدایا ممکن خپله یره پیدا کړي چې موږ هر وختانه یریږو او خدای زموږ د دې وطن بشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری بس چې ستا یری پړه کینی که نه او صرف زموږ د خرڅولو دپاره دی نو خدای داسې مه مقرروي بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې راوړل په میدان یې وغورځول او دومره ماران تې جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله او قرآن وایي وجاءو بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ ډېر لوی سحر موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که د ما کونټۍ نه جوړي او دین جوړ کړل او دا خو ډېر الله یې مه یرېږه ورغورځوه کونټۍ خو چې موسی علیه السلام کونټۍ سنګ وغورځوله کونټۍ لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله یې په دا بله غاړه کې کړه خو چې شلقه یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې هم پې ونه وه غونډ یې تېر کړل او کونټۍ والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران چی نیسا چی قابو کا موسی وی نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د غرب باندې قسم چې ستا مشي قابو کا غر کې اوس منې که نه منې جادوګر پوه شو مولا پیژنې ناتخوان پیژنې جادوګر پیژنې هغې پوه یا جادوګر نه دی ټولو په یو جبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان ټول مسلمانان شو او فرعون څه وی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم ښې لاس او ګسه خپه او لښکر یې راوویسته موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم وي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا واله زره ته لار ښیم ځه الله ورته لار ښوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه 6 لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو به دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله څوکم فلما ترى الفئتان قال انا لمدركون قال كلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وی نه هېڅ هم نشي کولی ورځه پې دریاب دی ته ور نږدې شې چې نږدې شوې کونټۍ والا یو سا کونټۍ یوړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه موچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېیمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی وم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېده خو چې رانږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یاره هسې نه چې وردر نه شو چې ته غرق نه شو رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا دې خوا کول اس په مې ولې د قیزې نه ونیولو کړس پې ورکړه را دننه مې کړه او ټول قوم ورپسې په هغه لارو را دننه شو او چې څنګه د دریاب د میانسته شو موسی علیه السلام اوتې وی بیا وله کونټۍ یوسه چې کونټۍ یوړه دریاب پې وجنګېد 6 لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباه شو رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث دی چې جبریل علیه السلام راته وی چې ای د الله رسوله ارمان کا هغه وخت دې لیدلی وی ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې زما وروڼو د ظالم انجام تاسو ولید
شپږ لکه بعضې علما لا ډېر یادوي 6 لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق که او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته له من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسی مړزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي او دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم ای بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت په ورځ باندې تیارې وي تیارې بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږ خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوی بیا تبعی ده که مظلوم شوی نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیه السلام هم غوښتی دی دا به موږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم څه له پیدا کړی دی هغې کې به استعمال د هغې نه علاوه که د بل څیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرر کړه بیان به وکړو رب العالمینه ته مو د ظلم نه وساتې خدای ممو ظالمان کې ممو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې الله مو د بیمارو نه وساتې خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي